شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د داخله سیالیو تر ټولو غوره لیګ، هغه لیګ چې د ځوانو استعدادونو د رابرسېره کېدو پر نامه هم شهرت لري. مګر د شپږیزې کرکټ لیګ په اووم پړاو سیالیو کې داسې څه وشو چې د کرکټ داخلي او نړیوال مبصرین یې حیران کړو. عبداللطیف ایوبي د شپږیزې کرکټ لیګ په اووم پړاو سیالیو کې د کابل بازانو یا کابل ایګل د لوبډلې ملاتړ کوونکی یا سپانسر دی. هغه څوک چې د افغانستان کرکټ بورډ او د شپږیزې کرکټ لیګ ټول قوانین یې د افغانستان کرکټ بورډ او د شپږیزې کرکټ لیګ د مدیریت په شتون کې مات کړو او د شپږیزې کرکټ لیګ سیالو لپاره د تعین شوو شرطونو پرته د کابل بازانو په لوبډله کې ولوبېد. د شپږیزې کرکټ لیګ د سیالو لپاره 4 شرطونو وجود درلود چې په دې سیالیو کې ملي، الف، 19 کلن، امرجنګ او د ګریډون سیالیو کې لوبېدونکو لوبغاړو ته د لوبېدو اجازت. مګر ایوبي واحد ځوان لوبغاړی دی چې د 40 کالو په عمر چې د افغانستان د کرکټ بورډ په هیڅ فارمټ کې شتون نه لري ولوبېد. د افغانستان کرکټ بورډ د ایوبي په هکله ادعا کړې چې په نوموړي یې د قانون او ډیسپلین ماتېدو له امله 13,000 افغانۍ جرمانه کړې. مګر د کره شواهدو په اساس ایوبي د شپږیزې کرکټ لیګ په سیالیو کې د لوبېدو یوه ورځ د مخه جرمانه شوی و، مګر په سبا ورځ د لوبېدو اجازه ورکړل شوه. آخر ایوبي داسې څه وکړه چې بغیر د کوم قانون او شرطه د شپږیزې کرکټ لیګ په سیالیو کې ولوبېدو او په لسګونه تنکي استعدادونو یې ننداره کوله. د یادونې وړ ده چې ایوبي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو کې د بې قانونه لوبېدو په سبب نه بلکې د کرکټ بورډ د یو کارکوونکي سره د لفظي شخړې له امله جرمانه شوی دی. ایوبي چې د کابل بازانو په لوبډله کې نه شامل او د ملاتړ له پلوه په لوبډله کې لوبېدل حق بولي. که چېرته هر ملاتړ کوونکی داسې لوبېږي نو د هندوستان IPL په سیالیو کې د RCB یا رایل چیلنجر بنګلور لوبډله له ځان سره 13 نړیوال او داخلي ملاتړ کوونکي لري. آیا هغوی 13 واړه به په سیالیو کې ولوبېږي او که نه؟ د افغانستان کرکټ بورډ د نوموړي د لوبېدو په اړه له څه ویلو ډډه کړې چې علت یې څه دی. که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ همداسې په معاملو سره مخکې تګ دوام وکړي، لرې نه ده چې افغان کرکټ بورډ به د یو څو خاص اشخاصو په منګولو کې وغورځېږي او په لسګونه تنکي استعدادونه به ضایع کړی شي.